بسم الله الرحمن الرحیم. قاری صاحب راځم ورډ پروګرام ته او په ورډ پروګرام کې تیر روز مونږ میلینګ ټیپ کې سٹارټینګ اخیسته او قاری صاحب بلینک ډاکومنٹ وسان نه هغه بچ هغه وکړو چې ورته ستاین لیک ورته ستاین لیک یا مطلب آی ډی کارت تلا جوړ قاری صاحب څنګه کولای شو شپېتو او یو نفر لا آی ډی کارت جوړ قاری صاحب دا وکړه د دې په دې میلینګ ټیپ کې دا جوړیږي صحیح ده. نو زه به د هغې دپاره راشم قاري صاحب. اول به په دې یو اکسل کې به ورته یو شیټ زه واخلم، اکسل کې به ورته زه یو شیټ واخلم قاري صاحب. مثلا څه کوم قاري صاحب؟ اکسل پروګرام راوپن کوم، بلینک ډاکومنټ اخلم قاري صاحب. نو بلینک ډاکومنټ کې مثلا زه څه کوم قاري صاحب؟ اول دې خو زه آی ډي ورکوم. څه شی ورکوم قاري صاحب؟ آی ډي. دلته لیکم std /id د سټوډنټ آی ډي. دلته لیکم std/name د سټوډنټ نیم. همدارنګه دلته سټوډنټ زه لیکم قاري صاحب څه شی؟ پروګرام. دلته لیکم ایکسپایر ډیټ قاري صاحب. د دې آی ډي کارت چې جوړوم د هغې ایکسپایر ډیټ جوړوم قاري صاحب. د ایکسپایر ډیټ دلته مثلا ما ولیکو قاري صاحب std/1. دلته راځم دغه هیش علامه اچوم std1 لاندې لیکم std2 به واچوم قاري صاحب. څه وایم دلته 2. نو دغه دواړه به څه کوم قاري صاحب؟ دا دواړه به انتخاب کوم، داسې به یې راکش کړم او زه څو پورې مثلا زه 14 پورې 12 پورې دغه ما جوړ کړل. نیم ورکوم، سټوډنټ نیم ورته دا موږ سره څه شی دی قاري صاحب؟ احمد الله دی. دا موږ سره احمد الله دی او دا بل موږ سره ورته ساجد الله دی. دا بل موږ سره ورته ولی خان دی. دا بل زور ته موږ سره اشرف غنی دی. اشرف غنی. دا بل زور ته ما سره داوود خان دی. دا بل موږ سره ورته ما دلاور خان دی. دا بل زور ته موږ سره صفی الله دی. دا بل موږ سره حضرت بلال دی. صحیح شو؟ دا بل زور ته ما سره انعام الله دی. انعام الله. دا بل موږ سره ورته خادم الله دی. دا بل زور ته موږ سره بل ذبیح الله دی. ذبیح الله دی. او دا بل زور ته ما سره ذاکر الله دی. څوک دی قاري صاحب؟ ذاکر الله دی. راځه تکړه شه. ذاکر الله یس جوړ تکړه رحمت خیر صاحب دی. ښه دی. پروګرام دوی موږ سره کوم پروګرامونه وایي. نو دلته د پروګرام زه اډ کولی شم قاري صاحب. زه ورته یم دا ما سره موس پروګرام وایي. زه به دا موس پروګرام داسې راکش کړم. دې نه بعد زه ورته یم دلته موږ سره دوی ډیل پروګرام وایي. زه به دا ډیل پروګرام یو څه راکش کړم. او دا لاندې موږ سره کوم پروګرام وایي؟ زه ورته یم دوی موږ سره DIT وایي. DIT به داسې راکش کړم. رحمته ورډ پروګرام کې غواړو چې د یو څخه زیاتو نفرو له اټ ا ټایم څه جوړ کړو؟ سټوډنټ کارت یې ورته جوړ کړو. دلته ایکسپایر ډیټ دغه سټوډنټ کارت یې به څومره وخت پس ایکسپایر کېږي قاري صاحب. دلته دا ایکسپایر ډیټ زه اچوم. دلته ورته څه ووایم؟ ورته وایم دا سټوډنټ کارت چې ما سره ایکسپایر کېږي نو کله دې ایکسپایر شي؟ زه ورته یم سټوډنټ کارت دې موږ سره ایکسپایر شي د یو تاریخ به زه واچوم. ورته یم دا دې موږ سره 6 میاشتې پس ایکسپایر کېږي. نو د 15مې میاشتې په 10 تاریخ او 2026 کې دا ایکسپایر شو. سیم کال کې قاري صاحب 2026 ښه 2026 بس دغه تاریخ کې دا موږ څه شي؟ ایکسپایر شي. دا مې انتخاب کړل د فیل ته راغلم او ورته یم فیل ډاون.
نو ټول مغه یو تاریخ مون سره مکمل شول براشم کنټرول اس سره به خالص د سیو کوم په ډیسکټاپ باندې سیو کوم ورته او د پدې ډیسکټاپ باندې د سبنوم د بوک 1 په نوم باندې دا اوکے کا دا ما اوس دا لیست می ورته جوړ کو زه اوس میلینګ ټیب کې غواړم چې سو کما پر نوم په دې انولپس او لیبل کې خبره کړې وي نو دلته اوس څه کوم سٹارټ میل مرج باندې شکل ځکه لیکو کم کاری سي نو پرونم دلته څه کول تاسو لیټر دی ایمیل له سره انولپس له سره لیبل له ډایرکټری له سره دا سټپ بای سټپ تاسو کوي مخ کې زی نو کا سٹارټینګ ډاکومېنټ باندې کلیک وکم سلیکټ ریسیپینټ باندې کلیک وکم ورته ما سره مون سره یو ایگزیسټینګ ډاکومېنټ شته دی ورته نه هغه نشته دی دلته زه یو لیست راوړم خو دا لیست ما سره تیار مخکې شته دی قاری صاحب نو بس په دې براوز باندې وکلیک وکړه لیست سره چیرته دی ټیم په ډیسکټاپ باندې سره د بوک 1 په نوم باندې ودا اوکے قاری صاحب وې دا غره سره دی وته بالکل هم دا دی اوکے کا وې دا سره ټول سره لري ورته بالکل دا سره لري دا دې خو موږ سره راوستل قاری صاحب هغه لیست موږ دلته راوستل نن ته کولای شو چې راولي قاری صاحب بل زه کولای شم چې زه ورډ پروګرام راخلاص کوم او دغه بلینک ډاکومېنټ واخلم میلینګ ټیب ته راغلم د دې سلیکټ ریسیپینټ په ذریعہ باندې کولای شم ټایپ ا نیو لیست یو نوې لیست جوړه یا ډیټابیس غونډه غریزه چې مونږ پرون مونږ جوړ کو نو ورته یوز ان ایگزیسټینګ لیست ما سره یو موجوده لیست ترې زه هغه راوړم نو کوم ځای کې سره دی چې دا لیست نه راوړی دا یو کمانډ هم سره دی خو کار نه کوي کاری سه وګوره ورته د بوک 1 په نوم باندې مونږ سره یو شیټ سره هم دا غره دا انتخاب دا اوکے نو دا مونږ راوستو کاری سه اوس راځم مونږ سره زه یو دوه دانې د غاخلم کاری سه دغه یو څو روغانی ما واخستې نو د لیاوټ ټیب تر اعظم په لیاوټ ټیب کې پراپرټیز تر اعظم په پراپرټیز کې مونږ سره دغه شان اول رو د کاری سه د دې رو ته دغه ویټ څومره غواړي د دې رو دغه پراخواله ته څومره غواړي نو د رو پراخواله اوس مونږ سره بای ډیفالت څومره دی د دې کالم پراخواله مونږ سره دغه 3.15 دی زور تم د رو پراخواله د سي د رو چې مدار سي پراخ شي نو زه دا غواړم 2.15 دا د رو پراخواله کالم د کالم څومره غواړي ورته د کالم 3.315 یا د دې پراخواله غواړم دا اوکے کاری سه دا هم سره د یو دغه شو که زه راشم دا ټیبل انتخاب کوم او ورته ما لیاوټ کې پراپرټیز تا ورته د دې رو چې کوم دغه دی هغه ما سره څومره کا 2.15 او د دې کالم چې څومره پراخواله دی هغه څومره کا 3.315 او دا مې اوکے کو کاری سه نو ټول مون سره یو شان نو د نړیوال چې کوم مون سره آی ډی کارت وکړي چې د هغه نارمل اندازه هم دومره د قاری صاحب نو تر اعظم قاری صاحب زه څومره کسانو آی ډی کارت ز جوړوم الته ما سره انټری 12 دانې و نو زه آی ډی کارت 12 دانې واخلم 1 2 3 پنځه شپږ اوه اته او څلور غنور واخلم لس 12 دا 12 دانې موږ واخلو خارج دلته ولاړم نو دلته براشم انسرت کې په انسرت کې به د شیپس تراشم او په شیپس کې به مثلا دغه شان شیپس راولم دا به ول را زوم کوم خارج سه دغه سره زوم کوم دا او دین دغه سي یو سټایل ور کوم دی آی ډی کارت لا yes ما دا ډیزاین واخیستو او دلته دا ډیزاین ته لګ تت کومه نو تت ډیزاین د سره ډول اخیسته شمه زه ما دا ډول ډیزاین واخیستو په دې باندې مې رائټ کلیک وکړو او اډ ټیکست باندې مې کلیک وکړو اډ ټیکست باندې مې کلیک وکړو نو راځم زه ورته لیکم په پښتو کې مثلا زه ورته لیکم چې د افغانستان اسلامی
اسلامی امارت مثلا ما دلته څه ولیکل اسلامی امارت دلته مې ولیکو د ننګرهار د افغانستان اسلامی امارت دلته ورپسې بیا لیکم د لوړو زده کړو وزارت او د ننګرهار پوهنتون سره ما دا ولیکل دا به کنټرول اس سره انتخاب کوم را به شم هوم ټیب ته او په هوم ټیب کې به دوی دغه ریموو سپیس به دې ترمنځ کوم او همدارنګه د فاصله به تر ټولو کمه کم همدارنګه دغه مې انتخاب کړل د افغانستان اسلامي امارت دا یې بولډم کو او دې فاصله هم دغه شان 11 پرېښوه د لوړو زده کړو وزارت مې انتخاب کو دې دغه سپیس مې لږ راکم کو دا یې هم ډبل کو د ننګرهار پوهنتون مې انتخاب کو او دې له مې هم دغه سایز لږ راکم کو او دا یې بولډ مثلا ما دغه شان دا دې له ورکړل دا کلر به انتخاب کوم دا کلر ما سره لږ صحیح نه دی زه صحیح وایي د هغې نه بعد څوارلس د بار ودرېږم د دې آی ډي کارډ نه بار ودرېږم کنټرول آر وهم اول نمبر هلته موږ سره کومه مسله وه قاري صاحب کومه موضوع وه اول نمبر موږ سره د شاګرد یا د زده کوونکي دلته لیکم مثلا څه شی د زده کوونکي شمیره یا شماره هم د لیکلی شي قاري صاحب شماره فاصله وهم او انټر وهم ورپسې دویم نمبر کوم موضوع و قاري صاحب د زده کوونکي بیا تاسو خپله چې څه دلته لیکئ هغه تاسو لیکلی شي د زده کوونکي نوم و قاري صاحب آیډي او شماره کې راځي شماره هم هغه یو شی شو د زده کوونکي نوم ورپسې پروګرام د زده کوونکي پروګرام یا پروګرام سمپل زه ولیکم پروګرام او دا مې دلته دغه کو ورپسې د ختمېدو نیټه مې ولیکله قاري صاحب دا یې مثلا څه کړه دا مې کنټرول ا سره انتخاب کو دلته راځم دغه بولډ کوم او دې له څه کوم د سپیس ورله 12 کوم او د دوی درمیان چې کومه مسافه ده دا لږ اضافه کوم دا شان به صحیح اوس به راشم د زده کوونکي شماره کې به ودرېږم قاري صاحب او را به شم میل ته په میل کې پرون موږ په دې انسرټ مرج فیلډ کې خبرې کړې وې دلته څه راولم ورته هم سټوډنټ آی ډي راولم دلته لاندې کلیک کوم ورته هم څه راولم سټوډنټ نیم راولم دلته لاندې کلیک کوم څه راولم ورته هم پروګرام راولم دلته لاندې کلیک کوم څه راولم ورته هم ایکسپایر ډیټ راولم دا به کنټرول ا سره انتخاب کوم قاري صاحب یا به داسې دا ټول انتخاب کوم دا هم سره غلط راغلل که نه ورته ما هوم ټیب ته راځم دا لیکنه موږ ته د ښي طرف نه چپ طرف ته کوه او همدارنګه بیا راځم ورته دا لیکنه ښي طرف ته کوم اوس موږ سره صحیح شو نو اوس به څه کوم قاري صاحب د دې لپاره چې زه دغه ټوله لیکنه په دې ټولو دغه کې اوس راولم نو د هغې لپاره په دې میل ټیب کې را به شم څه به وکړم قاري صاحب په دې سټارټ میل مرج باندې به کلیک وکړم دلته به دې لیبلز باندې کلیک وکړم چې ما سره د اپډیټ فیلډ چیک آن شي نو لیبل باندې به کلیک وکړم چې په لیبل باندې مې کلیک وکړو لږ انتظار به وکړم دلته به په دې یو پر غو باندې کلیک وکړم او دا به بېرته بند کړم نو ما سره به د اپډیټ چیک آن شي چې اوس پې کلیک وکړم نو دا موږ سره ټولو ته راغلل په یو چیک باندې ما ټولو ته که تا سره ولو که 200 آی ډي کارډینګ وي په یو کلیک سره ټولو ته راځي نو دا خو اوس موږ سره دغه آی ډي او دا یو نوم او دا هر څه نه دي راغلي زه ورته یم چې دا دې هم راشي نو را به شم فینش اینډ مرج ته او ایډیټ انډیویجوال ډاکومنټ باندې به کلیک وکړم او دا په دې آل باندې به کلیک وکړم او ورته هم دا اوکې کراله چې دا مې اوکې کړل قاري صاحب نو وګوره د زده کوونکي نوم د زده کوونکي شماره د زده کوونکي پروګرام د
د زده کوونکي د کارت د ختمېدو نیټه دا ټول موږ سره راغلل. دې کې بس کوم راځي عکس هم پکې راوستلی شي قاري صاحب. خو عکس دپاره خو ته یو بل ته ورته یو ګول ځای انتخاب کړه. لوګوګانې هم پکې راځي کارت کې قاري صاحب آی ډي کارت کې. دلته یو لوګو راوله، دلته یو لوګو راوله. نه د دې پکچر په واسطه باندې قاري صاحب انسرټ ته ورشه، دلته په دې پکچر کې موږ سره لوګوګانې تاسو شیر شي سړی دلته یې راوله او را کوچنی یې کا. خو اوس ما څه وکړلو دا ټول مې یو پې راوستل. مثلا زه کنټرول زیډ سره دا ما سره بېرته زی وکړم ته ولې زی وګورم نه ځي قاري صاحب. کنټرول زیډ سره دا بېرته نه ځي. دا ما یو پې راوستل. دا زموږ سره په دې کارډ جوړونه کې خبرې وي قاري صاحب چې ته هر څومره کارډونه جوړوي اوس کنټرول پی ووهه نو دا وګوره قاري صاحب د یو نه تر دغه پورې اتو پورې دې کې راغلل، تر یو شپږو پورې دلته راغلل، شپږو پورې دلته راغلل او بل به هم راسره راغلل. 12 دانې وو که نه شپږ یو دغه کې راغلل سره 12 دانې شو. دا په دې کې خبرې وي قاري صاحب. څه مشکل خو به نه وي. راځم په میلینګ ټیپ کې همدغه مهم کارونه دي قاري صاحب. ښه بل څه پکې مهم نشته چې ته مثلا یو کار کوي او په یو وخت کې ته ډېرو نفرو له هغه کار وکړي د هغې لپاره دغه میل ټیپ استعمالېږي قاري صاحب. پوه شوې؟ پرون پکې موږ یو څه کار کړی و، دا به انتخاب کوم دا به ډیلیټ کوم. په میلینګ کې که زه راشم سلیکټ ریسیپینټ کې راځم ټایپ ا نیو لیست په ذریعه باندې قاري صاحب زه نیو لیست څه کولی شم نیو لیست راوستلی شم. ورپسې سلیکټ ریسیپینټ کې یوز ان ایگزیسټینګ لیست کې زه کولی شم چې څه وکړم چې ما سره کوم زوړ لیست وي او زه څه وکړم او هماغه لیست دلته راوستلی شم. او بل سلیکټ ریسیپینټ کې چوز فرام آوټلوک کنټینټس نو په آوټلوک کې تاسو سره ایمیل اډرس دي د هغې د نګانه ته د خلکو نومونه او د لیست راخلي نو تاسو سره په هر ځای کې وي هغه ته راخیستلی شي. ایډیټ ریسیپینټ لیست کې زه کولی شم قاري صاحب چې څه وکړم د خپل چې کوم لیست دی زما په دې کې زه ایډیټینګ وکړم ورته هم دا راته سورټ کا نو د څه د نګانې ته سورټ کوي څه د نګانې ته سورټ کوي د ایس ټي ډي د نګانې ته سورټ کوي د نیم د نګانې سورټ کوي د پروګرام د نګانې سورټ کوي د ایکسپایر ډیټ د نګانې سورټ کوي سورټ کولی شي قاري صاحب. پینټر کې زه کولی شم چې څه وکړم مثلا ورته ماته د نوم د نګانه ماته څه وکړه چې نوم یې د څه سره برابر وي هغه ماته راکړه هغه ماته سرچ کا تاسو غوټ لیست په هغې کې ته سرچینګ کولی شي قاري صاحب چې سټوډنټ نیم یې ایکول ټو وي د څه سره زه ورته مثلا د اشرف غني سره چا سره اشرف غني سره هغه ماته څه وکړه اوکې نو هغه سره دلته راغی که نه هغه سره دلته راغی وي دغه یو نفر دی سره پوه شو قاري صاحب. دا په دې کې خبرې وي ورته دا ماته څه کا ختم کا او دا ماته څه کا ختم کا نه کا اوکې کنټرول بر سره بیرته راکړي. فایند ډوپلیکیټ ماته پکې ډوپلیکیټ پیدا کا چې موږ سره د یو شان نومونه وي یو شان ځایونه وي همدا ډوپلیکیټ سره پکې نشته دی. بل موږ سره د فایند ریسیپینټ ته یو ریسیپینټ فایند کوي نو فایند کولی شي ورته ما چې ما سره په موس کې څوک وي هغه ما د څه کا پروګرام کې نو دوته هم چې ما سره موس کې وي څه کې وي موس کې وي هغه ما ته فایند کا دغه سره وي نور سره وي نشته ورته هم بیرته پیدا کا وي دا سره دي کنه نفر سره دي یو سره انتخابوي. ویلیډیټ اډرس کې کچیر د زه د خپل مازره چې کوم دغه وي کوم لیست دی دا زړه نړیوال کول غواړم د انټرنیټ په تھرو باندې کولی شم د ویلیډیټ اډرس نه زه استفاده وکړم. دا موږ سره سافټویر غواړي ورپسې دلته چې په دې لیست باندې کلیک وکړم دا زه ایډیټ کولی هم شم په دې کې تغییرات هم زه راوستلی شم. دا په دې کې خبرې وي قاري صاحب. ورپسې ایډیټ ریسیپینټ کې خدا مې درته ووي بل موږ سره د هایلایټ مرج فیلډ چې په دې باندې کلیک وکړم وایي تا کوم فیلډ هغه مرج کړي دي هغه دې راوړي دي نو هغه دا بای ډیفالټ انتخابي هایلایټ کوي درته هایلایټر په ذریعه باندې ورته مې ښایي بس نه وایي ښایي. ایډریس بلاک څه کار کوي قاري صاحب نو زه به راشم کنټرول ای سره به دا انتخاب کوم دا به ډیلیټ کوم. ایډریس بلاک څه کار کوي قاري صاحب ایډریس بلاک زمونږ
کشیر ته زه یو چاته خط لیکم کاری صاحب په هغه خط کې چې پاسنۍ کومه برخه وي نیم فادر نیم ایډرس او دا غي نه بعد هغه دغه شروع کی مثلا زه راځم د سلی کومه دلته مثلا زه لیکم ډیر دلته مولي کو ډیر سر احمد ډیر سر احمد دا سلوټیشن دی قاری صاحب شاته ته احترام په خاطر باندې یو څو کوي ډیر سر احمد دلته مثلا زه سلی کومه یا دلته اول سلی کومه نیم لیکم دلته مې ولیکو نیم او دلته مې فاصله واخیسته دلته د مرج پیل ته راغلم ورته موږ سره دلته د شاګرد نوم راوله انټر مې ولیکو قاري صاحب ورته بل موږ سره څه شی دی نیم او دلته دی مثلا سبجیکټ موضوع څه شی ده دلته سبجیکټ هم اټکولی شي قاري صاحب دلته ودرېدم ورته بس سبجیکټ خو زه به راشم هایلایټ کوم یې نه انسرټ می په دې پروګرام بدل تراولم بس سبجیکټ او همدارنګه زه بدلته ایډریس ورو ایډریس دا خط تعالی په کوم تاریخ باندې درځي دلته ورته د ملته ایډریس هم راوست دا غینه بعد مثلا زلته خارج خلکو لیکلی وی ډیر سر احمد ډیر سر احمد دا غینه بعد دلته از ایکوال ټو رینډ ریکارډ شروع ریکارډ بند سره چې کوم موضوع وي هغه ټول خطي لیکلې وي نو په دې کې دا پاس چې موږ سره کومه ایریا د سلوټیشن د دې سوي خاري سه وو سلوټیشن یا ایډریس بلاک باندې زه کلیک وکم نو دلته وګوره انسرټ ریسیپینټ نیم ان دیس فارمیټ زه د دې ریسیپینټ نیم په کوم فارمیټ کې راولم د دې ریسیپینټ نیم نو ول وراشم دا وسو کما finish and merge کې individual all document کې دا وسه کما اوکے وکم نو دلته تاسو سره ډیزاین راځي موږ سره دلته ډیزاین راځي ولې دا ښه زبراشم ایڈریس بلاک تا په ایڈریس بلاک کې ته دغه د ریسیپینټ نیم څه ډول راولي په دغه ډول کې راولي اوکے کاری سے په مغه فارمیټ کې موږ سره به راځي چې کله دلته دغه فینیش اینڈ مرج ډاکومېنټ واخلم ورته باغی ډیزاین کې نه راولم نو چې هر ډیزاین کې تر اولی خرچ دلته راوستل شي دا چیک اپ کا ورته نه راولم دا چیک نه راولم زه په خپل خو باندې څه کوم یو ایڈریس بلاک زرا ولم ایڈریس بلاک وای زما د ادرس دغه ساحه دغه پاس زما چې کوم ایڈریس وی وکوم موضوع وی زما د خط دا غي پوری ریلیټډ کمانډ دی ورپسې گریټینګ لاینز دي گریټینګ اصل کې ستړي مشي ته وایي خارج صاحب خلک شي مثلا څه کوي ستړي مشي مړي مشي کوي نو ډیر تراولي ټور راولي یا زیاتره خلک ډیر سر اور میډم راولي یا زیاتره خلک ټو هوم اټ می کنسرن راولي زورته هم په خپل خو باندې څه کومه دا زنه راولم د مینه دی په کار انسرټ مټیریل مې ته وی چې په ذریعہ باندې څه کولای شي یو څو انسرټ کولای شي رولز څه کار کوي رولز کې زه کولای شم چې څو کما نو ته ما سره if then or else وایم که چیرته ما سره سټوډنټ آی ډي سټوډنټ نیم سټوډنټ یا پروګرام ورته سره ولم چې پروګرام ما سره ایکوال ټو شو سره د ماوس سره ماوس خو وخی رولز کې زرا زما رولز کې زرا زم او ورته څه if then or else کچیر د پروګرام ایکوال ټو شو د سره د ماوس سره هغه ما د سوکا انسرټ دیس ټیکست هغه سره دغه خط ما سره راشي هغه سره دغه خط راشي کوم خط دی وسره راشي دلته ودرېږم دلته ودرېږم دلته سره دغه لګي دلته ودرېږم ورته چې کچیرته رولز کې زه قانون ته ټاکلی شم ورته کچیرته سټوډنټ آی ډي خو وخی سټوډنټ پروګرام دا پروګرام سره د ماوس سره برابر شو انسرټ دیس ټیکست نو دا خط و د سکا انسرټ کنه کوم خط ورته تغواړي زور ته ما چې تورته دلته یو دا ولیکه چې you are a student in MS
MS office پروګرام ته موږ سره شاګرد د افیس د پروګرام شاګرد را سره پروګرام دلته ولیکم او اذروایز که چیرته یو شاګرد موږ سره په موس پروګرام کې نه وي نو ته د سلی کلی شي نظر ته چې کوم شاګرد موږ سره په موس پروګرام کې نه وي نو هغه ته ولیکا چې have a nice time په دغه یو خط ورته ته ولیکو دا مې اوکې نو دا وګوره قاری صاحب دا موږ سره د سشي شاګرد دی you are a student in MS Office program که زه راشم finish and merge تا په دې individual document باندې کلیک کوم دلته په دې yes باندې کلیک کوم دا موږ سره د موس پروګرام شاګرد دی دلته لیکلي you are a student in MS Office program لاندې راځم دا موږ سره د موس پروګرام شاګرد دی دلته لیکلي you are a student in MS Office program دا موږ سره د موس پروګرام شاګرد دی دا موږ سره د موس پروګرام شاګرد دی دا موږ سره د ډیل پروګرام شاګرد دی کړه چې د سلی کلی have a nice time د ډیل پروګرام شاګرد ته نو دلته یو څه رول تاسو ټاکلی شئ نور په دې کې دغه یو څو آپشنې مهمې وي چې هغه تاسو اول پرون مې ته خط ویلې او نن درته دا دغه وی رولز پکې یو څه مهم دی همدارنګه دغه شیان پکې ډېر زیات مهم دي قاری صاحب او نور یو پکې دا فیلډ مهم دی انسرټ یو پکې پریویو مهمه ده یو پکې فینش دا مهم دي دا پکې یو څو کمانډونه پکې ډېر زیات مهم دي نور پکې دومره زم دي کې دومره څه نه میج فیلډ ته راشم نو میج فیلډ کې چې موږ سره کوم فیلډونه مساوي وي دي سره هغه باندې څه کوي یو رول په اپلای کوي یو رول پکې ته اپلای کولای شي قاری صاحب او بل دې کې چیک فار ایررز که زه راشم او زه ورته ویم چې چیرته زما په دې خط کې یا زما په دې اډرس بلاک کې یا زما په دې ګریډینګ لاین کې کوم ایرر موجودي نو ما تاسو کا complete the merge pausing to report each error as it occur چې هر یو ایرر ما سره راشي هر غلطي ما سره راشي نو ما سره څو کا ما سره دا complete کا pausing دا موږ سره کار نه تر سره کوي دا یو کمانډ دی موږ سره کار نه کوي چې اوکې کوم نو که زه اوس راشم میلینګ ټیب ته په میلینګ ټیب کې موږ سره څه شی شوی دی یو مر سره کار نه کوي نو حتما دلته موږ سره غلطي تر سره شوی وي څه ایرر به اوکر شوی وي او که زه راشم بیا د ورډ پروګرام کې په دې باندې کلیک وکړم درځم ته درغه او که بیا په دې چیک فار ایرر کې کلیک وکړم بل چې موږ سره کوم کمانډ دی سیمولیټ د مرج اینڈ ریپورټ ایررز ان ا نیو ډاکومنٹ ما ته کچیرته ایرر واقع شوی وي نو ما ته په نیو ډاکومنٹ کې څوکا هغه ایرر وخایا او کچیرته دلته راشم په دې باندې کلیک وکم کمپلیټ د مرج ویداوټ پازینګ ما ته څوکا چې مخکې لدې نشي ته دا هر څه ودرای ته ما ته دا څه کا کمپلیټ کا مکمل کړه دا ایرر ما ته وخایا ریپورټ ایررز ان ا نیو ډاکومنٹ او ما ته په نیو ډاکومنٹ کې دې ریپورټ راکړم چې اوس په دې باندې کلیک وکم نو موږ سره نه ایرر شته دی او نه نیو ډاکومنٹ موږ لا راکو بیا راځم د ورډ پروګرام ته دلته په دې ډاکومنٹ 1 باندې کلیک کوم ورپسې موږ سره فینیش اینڈ مرج دی په دې کې امید ده اول نمبر کمانډ وکړو پرنٹ ډاکومنٹ نو ما دغه ډاکومنٹ پرنٹ کا نو ته ټول غواړي او کنه کرنٹ ریکارډ دغه موجوده ریکارډ غواړي او کنه زور تم چې د یو ورقې نه تر 15 ورقو پورې ما دا پرنٹ کا چې اوکې کوم نو هغه ورقې موږ سره شي پرنٹ شي فینیش اینڈ ډاکومنٹ راځم سند ایمیل ادرس نو کله دا سره کوم ایمیل ادرس وی کنه او زه غواړم چې دا هر یو ته بیل ته څه کما سند کوم ټو سټوډنټ دلته به ایمیل ادرس تاسو سره حتما پکې موجودي چې دا ته ایمیل ادرس لګي دلته به سره د ایمیل ادرس خانمو موجوده یا په دې سلیکټ ریسیپینټ کې تاسو کوي قاری صاحب ایمیل ادرس په ګل تراولي دلته راځم ورته نیو لیست کې دلته موږ سره حتما ایمیل ادرس موجودي خاص براشم کسٹمایز کالم کې دغه ایمیل ادرس دا سره موجودي اوس ما سره په ایکسل پروګرام کې دا ډیټا ماته راخېستي او په دې کې موږ سره ایمیل ادرس نه وي موجودي نو چې ته غواړې د خطونه بیل خپل نفر ته سند کې نو د هر چا خپل ایمیل ادرس وي دلته به سره بیا راځي بس چې کلیک دی وکړو نو په یو کلیک سره ته ټول ته کولای شې څو کې ایمیل ادرس ورته ولېږي نور دې کې دغه سم مهم دومره مهم کمانډونه مزه نه وي ان شاء الله
مهم پکې څه شی وو مهم قوانینونه پکې دغه انولپس او لیبلې وي چې پرونه مو وي سٹارټ میل مرج په ذریعہ باندې کولای شم چې یو خط ولیکم او ګروپ اف پیپل ته څه کوم کاری سي وو ولېګم او ننم چې څه وکړل مثلا ما یو نوې لیست راوستو او بیا مې څه وکړل هغه نوې فیلډونه ته انسرټ کړل او دلته مې څه وکړل فینیش اینڈ مرج ډاکومنټ نوې هغه ټول فیلډونه راوستل نو زموږ په میلینګ ټیب کې اوس خبرې وي ریویو ټیب ته چې کله راشم په ریویو ټیب کې موږ سره اول چې کوم کمانډ دی هغه موږ سره سپیلینګ اینڈ ګرامر دی څه شی دی بس بس دی هذا درس هم تكرار